نن چې دا کم سکول ګراوند بریکینګ وشو دوباره تعمیر تاسو ته پته ده چې د میلیټنسي او عسکریت پسندۍ په دور کې په باړه کې تقریبا 90 سکولونه ویرانو په هغې کې 24 سکولونه د RRU فنډ لاندې تعمیر شول چې 2 انجینیرز به کول 57 سکولونه پاتې وو په کې ډېر ایشوز وو دا ټیکاداران هم پکې ډېر محنت وکړو او موږ هم پکې دا دوه کاله دا د مونږ د پاره ډیره بنیادی شو ځکه چې مونږ به طور منتخب ممبرانو صدا احساس و د تحریک انصاف په ویژن موټیو دادو چې کم داسې طبقات دي چې هغو سره لکه بې انصافي شوې دو یا هغو ته انصاف نه ملویږي لکه څنګه د مو د علاقې ماشومان وو چې په یخنۍ او ګرمۍ کې ډېر د تکلیفونو سره مخ کېدل بلکې صرف هغو تکلیف نه و د مو د علاقې د پسماندګۍ ذریعہ دا خلکو جوړه کړې وه هغه خلکو چې د مو د علاقې ترقۍ خلاف وو هغه خلک چې د علاقه کې تعلیم مخکې بوتلل نه غوښتل نن بیا انشاءالله چې ډېر په یوه ورځ باندې 57 سکولونو باندې کار شروع شو مونږ سره ټول کنټریکټرز موجود دي و انشاءالله په یو کال کې به دا 57 سکولونه جوړیږي چې د تحریک انصاف حکومت لپاره په باړه کې د دنه اهمه ایشو بله نه وه چې حل یې کړه او مخالفینو لم دا پیغام دی چې دو خو وي چې یره تحریک انصاف څه شی کړی دی زه ورته دا ویم چې هره شعبه تاسې وګورو چې تحریک انصاف حکومت کم یو کار دی چې هغه نه دی کړی په باړه کې چې هغه د 10 کالو ایشو کوه که هغه څومره وه سپیشلی وزیر اعلی صاحب د مونږ سره چې کله چاینا ایډ نه و نو هغه مونږ ته صوبایي فنډ چې دی بریج کړی و چې صوبایي فنډ نه فوري طور شروع کو ډیره مهرباني ډیره مننه تاسې اوس په منې صاحب خبرې وکړو وموږ شکریه ادا کوو سپیشلی د موږ د وزیر اعلی چې د چینا ایډ د فنډ د کمی د وجې د وزیر اعلی چې کوم اقدامات نو دا قابل ستایش وو چې صوبې د مخنی کوم فنډ ریلیز کړه و نن د دغو 57 سکولونو چې کوم آغاز کېږي د ریهابیلیټیشن دا د علاقې د هغه میلیټنسي دور نه پاس ډېره لویه منصوبه ده او موږ یې اپریشیټ کوو د عوامو د بچو د تعلیم دپاره د هغو چې کوم دی د روان د مستقبل دپاره دا ډېره اهم منصوبه ده و انشاءالله ولزي چې د تحریک انصاف په ټول ډپارټمنټ کې چې څومره اقدامات وشول د علاقې د عوامو دپاره قابل ستایش دي